قرآن مجید فرقان حمید برہان رشیدنا سورہ غافر سلیرشتم سپارہ آیت نمبر اتلسم سے حصہ مبارکہ تلاوت کا رب العالمین دے پمالا دا حق وینا کولو پا غیبان دے منگتولو اوریدن کتا دا عمل کولو توفیق را نصیب کی پتیری جمعہ مبارک باندے مونگا دا امانت څه خبرې د قرآن او د حدیث پرانا کې بیان کړي وي چې تا سره چا یو امانت کې خود نو پکار تعالی دادی چې تا غ امانت په بهترین طریقه باندې ادا کې او غته واپس کی او کچرتا په دغه امانت کې د خیانت وک نو هغه پردې حق ته برباد ک پردې حق ته ضایع ک هغه پردې حق ته اوالو نو تا ته بیا شریعت مطهره ظالم ویلی دی چې ته بیا ظالمی ظلم یو شیز بے موقع کې خودل ته ویلی شي بیزه کې خودل یو شیز لرا دې ته ظلم وای چې سړی پردې حق والی کاغه د عزت وی کاغه د مال وی او کاغه د ویني وی نو دا ظلم دی ظلم رب العالمین حرام کړی دی په خپل ځان باندې هم حرام کړی دی او د بندگانو ترمنځ هم حرام کړی دی په حدیث قدسی کې راځي او رب العالمین فرمایي چې زما بندگان تاسو ګورئ د ظلم نه خپل ځانونه اوساته چرته د یو بل په منځ کې تاسو ظلم اونکئ وجه د هغې دا ده چې یو سړی ظلم کوي نو د ظلم سره دغه انسان اعمال بربادیږي کمې نیکۍ چې کوي هغه نیکۍ د ده نه ختمیږي او ناشنا ناشنا سزاګانې ورله رب العالمین ورکوي هغه ځکه چې دا ظلم د رب العالمین خوښ نه ده په بل چا باندې زیاتی کول پردي مالونه اخیستل د خلکو حقوق بربادول وهل ټکول هسې مسې یو سړی مړ کول چټي یو انسان جیل ته اچول په مسلمانانو باندې هسې چټي چې کم دی ظلم کول هغوی په عذابول په دې باندې رب العالمین ډېر ناراضه کیږي او خفه کیږي هر کله چې انسان مسلمان وي او د خپل ځان مومن غني ځان ته مسلمان وای نو د خپل لاسونو نه او د خولې نه بل چاته ضرر نه ورسي کله چې دغه انسان مسلمان وي چرته پردې حق اونخري پردې حق چرته استعمال نه کی پردې حق ته نه چرته برباد نشي د ظلم ډیر صورتونه دي یو څو د پوهې د پاره چې د انسان په ذهن کې کینی د ټولو نه غټ ظلم دا دی او د ټولو نه غټ ظالم انسان هغه دی چې دی راولګي او د رب العالمین په حقونو باندې ظلم وکړي کم حق چې د وسر رب العالمین دی هغه دی ضایع کی یعنی د ته پکار دی چې دا انسان د رب العالمین په ذات باندې دی هغه په کتابونو باندې دی هغه په رسولانو باندې دی هغه په ملائکو باندې ورځ آخرت باندې دې پورا ایمان ولري او د رب العالمین سره په عبادت کولو کې څوک شریک جوړ نه کی دا د رب العالمین حق ته په بنده باندې او دې را ولګي د رب العالمین سره په دې کې شریک جوړ په ذات کې په صفاتو کې د الله سره شریک جوړ ک دغه انسان د ټولو نه غټ ظالم دی دغه انسان د پاره به هیڅوک مددگار نوي او نو څوک سفارش کوونکې بوي چې دغه خبره اومنلی شي او دغه ظالم د هغې مصیبت او د جهنم نه خلاص کی رب العالمین د مومن صفت کوي الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون الله تعالی فرمای چې کوم خلق مؤمنان دي هغه دي چې خپل ایمان نه ګډوډ کوي د ظلم سره خپل ایمان د ظلم نه بچ ساتي صحابه کرام عرض ک
یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارکا پمونګه کې چا ظلم نه دی کړي. حضور مبارک ورته او فرمایل دلته د ظلم نه مراد هغه نه دی کم چې تاسو په ذهن کې دی. دلته د ظلم نه مراد هغه دی کم چې خپل زوی ته چې کم لقمان حکیم چې خپل زوی ته چې کم دی ویلی دی. رب العالمین په قرآن مجید کې فرمای یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اے بچوڑیا اللہ سره چرته برخداران جوړ نه کی، اللہ سره چرته شریک جوړ نه کی، دی اللہ په صفاتو کې، دی اللہ په ذات کې. زکه چې دا شرک چې دا ګوره د ټولو نه لوی ظلم ده، د دین خپل ځان اوسات. نو دا د ظلم یو صورت. بل صورت د ظلم دا ده چې کومې پولی الله رب العزت اخود دي، کوم حدود الله رب العزت مقرر کړی دي او انسان را اولګي او دا غې نه واوړي. د مثال په تور سره الله رب العزت فرمایي چې ګوره زنا ته ور نږدې نشي، هسه مسه د چاوینه تل نه کې پردې حق اونوي، د چا مال په ناحقه طریقه سره وانه اخلي او دا انسان را اولګي دو او دغه کار وکړو د شریعت د حدود نه واوړي دو. رب العالمین فرمای دغه انسان ظالم دی. ومن يتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. رب فرمای هر هغه څوک چې هغه د رب العالمین حدود کراس کی د شریعت د پلو نه واوړي، الله فرمای دغه انسان چې کوم دی دا ظالم دی. یقینا دغه خلق چې کوم دی دا ظالمان دي. نو د شریعت د پلو نه بناوړي، د شریعت د چوکاټ نه به بهر قدم ناخلي او د شریعت دن نه به د اصول مطابق چلےږي. بل صورت د ظلم دا ده چې انسان گواہی پټ کی، حق پټ کی. د مثال په تور باندې یو انسان را اولګي د خدای مکا او بل قتل او دا درمګړې ولاړ دی او دغه مکا ولیدله، لیکن دغه انسان د درمګړي دغه حق خبره پټه کا او گواہی ورنکړل. دیوی خبره ورته پته دا چې دا خبره په دغه صورت کې ده او دغه انسان دغه حق خبره پټه کړل. رب العالمین فرمای ومن اظلم ممن کتم شهاده. وای دا دنه بل غټ ظالم کم دی چې د حق خبره پټه کی، حق خبره شهادت پټ کی. وای دا دنه چې کم دی بل غټ ظالم نشته دی. بعض خلک وای چې په کم ځای کې د حق خبره نه شر جوړیږي، فساد جوړیږي، نو یې پکار د چې الته کې د حق خبره اون کړی شي. دا خبره غلطه. کاغه هر څوک وي، کاغه مفتی دی او کاغه مختی دی، لیکن دا خبره داغه غلطه. رب العالمین په قرآن مجید کې مونږ او تاسو ته فرمایلی دی، رسول الله مبارک په احادیثو کې مونږ ته فرمایلی دی چې اے خلکو حق بیان کړئ او د الله نه ویریږئ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. حق خبره کوا، نیغ اخکاره خبره کوا، د الله نه ویریږه، د بل چا نه مه یریږه. رسول الله مبارک فرمای زما امتیانو حق خبره کوي، اگر که دا حق خبره ترخه لګي په خلکو باندې، لیکن د چا نه به یریږي نه حق خبره بکې. نو رب العالمین ورته لوی ظالم وای، د جاهل وای خیر دی جی حق خبره مکو، دا غلطه خبره. بل د ظلم یو صورت دا ده چې انسان دی الله دی دین نه مخواړي، دی الله آیاتونه ورته ذکر شي، د شریعت احکامات ورته ذکر شي چې الله رب العزت دغه کار حرام کړی دی، دغه نه منع فرمایلی دا او په دغه باندې حکم ور کړی دی او ته دغه نه مخواړي چې ز ګوربو ور سره د قیامت په ورځ باندې. الله رب العزت فرمای ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فاعرض عنها. وای ددنه بل غټ ظالم کم دی چې د رب العالمین آیاتونه پیش کړي شي، د رب العالمین آیاتونه وته بیان شي، قرآن مجید وته بیان شي، د بیا وای چې زهره ګوربو په ورځ د محشر پاغه ورځ باندې به بیا راکاږ. بل صورت د ظلم دا دی رونو چې یو انسان را اولګید او د جماعت نه یو څوک منع کی، د جماعت نه او باسی یا په جماعت باندې بند کی، خو په هغه صورت کې چې کله هغه انسان بيدینی نه خوري، چې بيدینی خوري بیا به د جماعت او باسی او د علی رضی الله عنه سنت بجوندی کې.
او چې کله د دین خبره وي د قرآن او د حدیث عقیده چلی او د هغه مطابق خبره کوي او د الله ذکر په یو جماعت کې کیږي نو دغه خلق و بیا د جماعت نه منع کې. ذکر رب العالمین فرمای ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. وې د دنه بل غټ ظالم کم دی چې د جماعتونو نه خلق منع کوي چې پاغه کې د رب العالمین نامه و نخلي. یو انسان راولګي د په جماعت کې د رب العالمین ذکر کوي او یو اشاعتی وهابي ور پس راغه او دی ورته وای چې دا د شروع کړي دي دا خو بدعت ته. صحابه کم ځای په جماعت کې ذکر کړي دي کته وت بیا د قران مجید آیات پیش کې یا وت د صحابه کرام رايه پیش کې دی هغه فعل وت پیش کې هغه بیان من او تا ته وای چې دا بدعت ته او دا مکوا او په جماعت کې بیا ذکرونه کوي. الله رب العزت فرمایي دغه انسان نه بل غټ ظالم نشته. نو د ظلم ډیر صورتونه دي خدایو چې د انسان په ذهن کې دا خبره کینی چې ظلم ستوای. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا خبره وکړه اتقوا الظلم د ظلم نه ځانونه بچ کې خپل ځان د ظلم نه اوساته فإن الظلم ظلمات یوم القیامه. ځکه چې دا ظلم دا توري تیاری دی په ورځ د محشر. ظالم انسان به په ورځ د محشر په تور تیرو کې راګیر وي. هغه رڼا به ور سره نوي کوم رڼا به چې مؤمن ته په ورځ د محشر ورکړی کیږي. یسعى نورهم بین ایدیهم وبایمانهم. رب العالمین فرمای چې دغه رڼا د مؤمنانو نه به وړاندې او د دې خي طرف ته به کم دی د مؤمنانو سره به منډه ویل روانه به تیرنه او ظالمانو ته به دغه رڼا ور نصیب نشي. دغه رڼا دغه نور نه به محروم پاتې شي او په تور تیارو کې براګیر وي. اول خو د ورځ د محشر سخت ورځ ده او انسان چې به په دغه تور تیارو کې راګیر شي نو دا انسان به سونه خفوي غمجن به وي دلګیره به وي او به پولسرات باندې چې دغه انسان ورتیریږي او د سره رڼا نه وي نو جهنم ته د ورغورځېدو سبب دی دا ظلم. کوم انسان چې په دنیا کې ظلم کوي نو حضور مبارک فرمایي چې دغه انسان په ورځ د محشر په تور تیارو کې راګیر وي. بعض محدثین هغه فرمایي چې دلته د ظلمات نه مراد هغه مشکلات او مصیبتونه دي چې دغه ظالم انسان په ورځ د محشر په مشکلات او مصیبتونو کې براګیر. بیا رسول الله مبارک او فرمایل واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. او تاسو د بخیلتوب نه خپل ځانونه وساته. خپل ځان نه بخیلی او باسه چرته بخیلتوب در کې رانه شي. ځکه تاسو نه وړاندې نور خلق چې کوم وړاندې هغه چې هلاک شي دي دغه یو سبب داده چې هغه کې بخیلتوب راغلی شومتیا پکې راغلی و. د وړاندې کومونو ډیر اسباب دي د هلاکی دو خو لیکن یو سبب داده یو وجه داده چې دغه خلق په دو کې چې کوم دی شومتیا راغله. حضور مبارک فرمای وی دا شومتیا په دای باندې دونه غالب شوله چې د دای د خپل ترمنځ ویني هغه چې کوم دی هغه توې کې او کوم شیزونه چې رب العالمین حرام کړي او هغه د ځان لپاره حلال او ګرځول. شح دا ویلې شي د دنیا د مال سره محبت د انسان چې ور سره سخت محبت او مینه ور سره پیدا شي او په معاشره کې داسې خلک وي چې کله انسان ډیر مالدار شي هغه شوم شي هغه غریب سړی به هم سخی وي د الله په نامه باندې ورکړه کوي. خو لیکن کله چې دا انسان بازه ټول نه بعض خلق هغه چې مالدار شي هغه کې شومتیا پیدا شي او به دغه شومتیا په وجه باندې دغه انسان دې حد تورسي چې نه د حلال او تمیز کوي او نه د حرام او تمیز کوي. د مثال په تور باندې تشپورز لګیا خپل بچو له رزق ګټي او دنیا کې د خپل ور کړی د دین اړخ ته توجه نشته چې خپل ځان د شریعت نه خبر کې او د دې پته د تنی چې دا کار زکوم دا سود زکوم ز په دې پیسو باندې زیته پیسې را اخلم دا رشوت ز اخلم آیا دا زما د پاره حلال دی او کدا حرام دی. دغه پیسو ستا پزړه کې دونه ډنګ جوړ کړي دی. حضور مبارک فرمایي چې حلال حرام شیزونه د ځان د پاره حلال وګڼل. د مثال په تور باندې د انسان په معاشره کې یو جنۍ خوښه شو خو لیکن د پلار هم خوښه نه ده چې د الګ ته ورکی او د جنۍ هم خوښ نه ده چې زه د الګ ته په نکاح شم او د الګ را ولګید او د جنۍ او تختوله
او د ځان د پاره حلال وګڼو ځکه دنیا ده او په دنیا کې دا خزه ور شامل ده نو د دنیا مال ده نو دې سره محبت شروع کو دونه محبت وسره پزړه کې پیدا شو حضور مبارک فرمایي چې هغه حرام شي ځان د پاره حلال وګڼو نو کله چې ته د حرام شیزونه ځان د پاره حلال وګڼي نو بیا د خپل هلاکیدو چې کوم دی انتظار کو به هلاکیږي به د رب العالمین مولد درکې خو لیکن سونه چې داغه خوخوي ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایلو چې تاسو به د قیامت په ورځ باندې ضرور خپل حقدار او ته حقونه ورکوي د چا د باندې حق ته په دنیا کې د ترنه اغسته مال ته اغسته د ازمکه ته اغستی دا هر یو شی چې د اغسته ده حضور مبارک فرمای دا به تاسو نه ضرور اغسته شي لا تؤدن الحقوق کستاز رخی او کزړه د بد وی دغه حق به دستان اغسته شي او دغه مظلوم ته ورکړی کیږي حضور مبارک فرمای تر دې چې د یو خکره والا بیزینا چیلې یا ګډه دا غینا به بدل اغسته شي د یو بخکری زناور د پاره یو بخکری چیلې د پاره په دې حدیث مبارک کې زمونږ او تاسو ته حضور مبارک ير اوري چې ای زما بندا تو خو مکلفي انسان خو مکلفي او زناور غیر مکلفي نو هر کله چې په ورځ د محشر الله رب العزت د یو زناور نه بدل اخلي بل زناور د پاره نو انسان تانه بسنګ بدل نشي اغسته ضرور به د تانه بدل اغسته شي او دغه حقدار ته بچ کم دی حق ورکول شي باز خلک وایي چې د دلته نه مراد ظالم او مظلوم د دې اخکرو والا چې لې چې ذکر د وې د دینه مراد ظالم دی او د بخکرو والا چې ذکر د وې د دینه مراد مظلوم دی وې ظالم برا وستې شي او د دنه په بدلا واغستې شي او مظلوم ته ورکړي شي تعویل هله کوي چې کله په دلیل موجود ني دلیل چې موجود دی بیا ستا تعویلات او ضرورت نشته ده د بزانه شي خو کې جوړ کړي ده چې بز شیخ ماوراو لګیدو او د حضور مبارک حدیث اوران ک چې مجمع خو کمال او تعویل مې وک دا خبره غلطه حضور مبارک پدې کې فرمای بدله به اغستل شي قصاص به اغستل شي یو سزا ده او بل قصاص ده سزا د انسان د پاره ده او قصاص مکلف د پاره هم وي او بغیر مکلف د پاره هم زناور غیر مکلف تا معصوم غیر مکلف تا لیونه غیر مکلف تا د مثال په تور باندې کم معصوم چوران وي د ورانه کوي نو دغه ورانی سره د دته چې کوم د درد هم محسوسيږي هغه شر سره دته بدلم ورکړي کیږي لکه راول کی د بل ماشومي والو هغه دی وای درد وته محسوس بدلته واغسته شو ټوپونه وای لاس مات شخپای مات شو او کوم ماشوم چې سمي ورانه نه کوي داغه ته دونه تکلیفونه نه ورس دغه شانته اوس راشه زناوران ولا کم زناور د چې ډیر شرارتي وي ډخره ویلتی وای مالک په ډنکی مور چي وای گزارونه په کوي کله ولا غویکتا وای کله د لکین رني سره غرزي دا ولی الته کې هغه شرارتي دي شر کوي نو دا شر سره چې کوم دی بدلا قصاص هغه لازم دی نو دا حدیث زمونږ د پاره پدې کې ار پرته دا چې اے بندا هر کلا چې یودا سه زناور چې هغه مکلف نه ده په دین باندې تو مکلفي هغه شیز چې هغه بغیر مکلف ته هغه نه به بدلا غستې شي تانه خو به ضرور اغستې شي نو پام کو چرته ظلم نه کې د ظلم نه خپل ځان اوساته په دې حدیث مبارک کې یو څو فائدې دادي چې د رب العالمین قدرت په پکې هغه خای چې کافر نه مانی چې پس د وفات نه به انسان څنګه راځوندې کیږي او د خو زریش رب العالمین به دغه ذرات راغون کې او به بتنه دغه انسان او حیوان جوړ کی دویمه فائدہ پکې دا چې په دغه ورځ باندې به د رب العالمین یو نا آشنا عدل وي نا آشنا انصاف به هر چاته بخپل خپل حق ور کوي زناور تبم ور کوي او انسان تبم ور کوي زناور او دا حشرات او دا مسلمانان او کافران دا بټول راغون شي وي د رب العالمین چې څونه مخلوق ته دا بټول راغون وي ولاړ بوي او رب العالمین بخپل د انصاف تل چلی او هر چاته بخپل خپل حقوق ور کوي درېمه فائدہ پکې دا ده چې په دې حدیث مبارک کې د کافرانو افسوس زیاتول کله چې کافر دغه اویني چې د زناور نه بدلا واغستل شو نو رب العالمین به دغه زناور بیا ختم کی خاورې به نه جوړي کی ځکه د زناور د پاره خو سزا نشته ده
نو کافر ظالم چې کله دغه حالات ویني نو دی به افسوس وکړي چې یا لیتنی کنت ترابا، کاش چې مونږ هم خاورې شوی وی، زمونږ نم خاورې جوړې شوی وی د دې ځناورانو په شانتې. خنزیر خو زمونږ نه خو، سپی خو زمونږ نه خو، بیزو خو زمونږ نه خوا، دا ټول ځناوران زمونږ نه خو، دوی خو دوزخ ته لا نړل، بدله ترې واخیستلی شو، اوس به مونږ دوزخ ته ځو. نو قصاص دا به د ځناور نه هم اخیستی شي او د انسان نه به هم اخیستی شي. کوم خلک چې دا وایي د دې نه ظالم او مظلوم مراد دی، دا تاویل دی او بیځای تاویل یې کړی ده، په ځای باندې تاویل نه دی کړی. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما مبارک وای چې موږ د حجۃ الوداع باره کې خبرې اترې کولې چې دا وداع څه معنا لري، دا څه شی ده. وی حضور مبارک په موږ کې تشریف فرماو، حضور مبارک د رب العالمین حمد او ثنا ویله او د مسیح دجال ذکر وکړو او پاغه کې ډیر تفصیل بیان کو، یعنی تفصیلی ذکر موږ ته وکړو او یو فرمایل چې کوم یو نبی رب العالمین را لېږلی دی نو خپل امت خپل خلک هغه د دجال نه یې نوح علیہ السلام را لېږلی دی، خپل قوم یې راولی دی. د نوح علیہ السلام نه پس چې کوم نبیان راغلی دي ټول خپل قومونه یې راولی دي. نو په دغه قومونو کې خدا راښکاره نشو. نو ای زما امتیانو، زما صحابو، که چرته په تاسو کې دا راښکاره شو دجال، ځکه تاسو اخیری امت یې، تاسو کې به لازم دا راښکاره کیږي چې دا تاسو کې راښکاره شو، ګورئ د حالات په تاسو باندې پټ پاتې نشي، دا او پیژنئ او تاسو ته خدا پته ده دا حال په تاسو باندې پټ نه دی چې رب العالمین هغه کاڼی دی، یعنی رب العالمین خو جسم نه لري. او حال دا چې مسیح دجال چې کوم دی دا به د به ښی سترګه دا به کاڼی وي او داسې به راوتي وي لکه د انګور پړسېدلي دانه، یو منحوس شکل به یې نیولی وي او سترګه به چې کوم دی بهر وي. نو که دا پرشته خدای وي او د خداینوۍ دعوه کوي نو دغه خو غیب دی که نه، رب العالمین خو د غیب نه پاک ذات دی، د جسم نه پاک ذات دی. نو په دغه خو غیب دی، اول خو دا د خپل سترګه د ځان لسمه کی کنه چې د خداینوۍ دعوه کوي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دینه پس مونږ ته او فرمایل چې څنګه رب العالمین د دې لسمې ذوالحجې په ورځ د دې مکه مکرمه په ښار کې او د دې ذوالحجې په میاشت کې په تاسو باندې دا ناروا کارونه حرام کړي دي. په مکه مکرمه کې به غلط کار نه کې، د ذوالحجې په میاشت کې او به لسمه ذوالحجه ودا چې څنګه حرام دي دغه شانت رب العالمین د تاسو په مینس کې تاسو مالونه اغستل او د یو بل ویني تو یول دا رب العالمین حرام کړي. غرض او مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې ظلم ګره حرام دی، د چا سره زیاتهونه کې، د چا مال پناه حق طریقه باندې اونخره، د چا وینه پناه حق طریقه باندې تلنه کې، ځکه وینه ته یول دا خو د کافر صفت ته، کافر را لګي او د مسلمان وینه تو یي. نو که چرته مسلمان را ولګي دا او د بل مسلمان وینه تو یې کنو دا خو د کافر سره چې کوم دی د تشبیه رااله. نو حضور مبارک فرمای د دین خپل ځانونه او ساته، د ظلم نه خپل ځان لره کې، ځکه چې ګوره ظلم په ورځ د محشر تورې تیری دی او انسان به په تورو تیرو کې راګيري. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا خبره او فرمایله چې چا په دنیا کې د بل چا نه یو لیشت زمکا په زبردستی سره اونې ولا نو رب العالمین په ورځ د محشر دغه انسان ته د اوز مکو هغه تو ورواچوي، اوز مکه په دغه انسان په دې سټ کې واچولې شي، یو وګدم بیل به چې دا به ته ورچولې شوی او دا به د سزا وي چې اوسه ګرځوا. لیش مکه څومره څوک پکې قدم نشي کېخوي. نن سبا خلک تاسو را په ډومبي صف کې مونږ کوي او د بل چا نه د یو غریب نه بیزمکه نیولي، د یتیمانو نه بیزمکه اغستی وي، خپل ځان به کوم دی ډیر سخی سلامت چې زه خو ډیر سخی انسان د خلکو سره خېګره کوم او داغیم د رب العالمین د دین دعوت چلوم او چې بیا رزلټ وګورې نو د خلکو نه به تجربات زمکه گیری کړي. حضور مبارک فرمایي د اوز مکو توک به دغه انسان ته ورواچولې شي، دا ظلم دی، دا بنکه یا ولی زمکه چې دا چانه واغستن. سبا خلک ټول نه، بعض خلک خپل خويندو له حسیم نه ور کوي ا مجبوره کی د ډیرو روپو اغزمکه به قیمت بلری دی بوله دا لاکو نم لاکو روپو وزو کی او عمره لبیبوز یلته په عمرو کې او سوال منت بوتو کی چې بس زاری د تکوم
او د ازمکه مونږ ته پرېږد نو هغه به مجبور شي او د حیا نه به غزمکه ورته وایي چې ښه ده تا ته مې پرېښوده تاسو شو. دا ظلم دی. تا هغې ته چې تی په ایمان وایه تا د زړه نه پرېښي ده د زړه نه یې چېرته پرېږدي ولې د هغې زامن نشته بال بچي نشته دی چې تا ته ځمکه پرېږدي. دا ظلم دی. دا به نه کې. هغه ده چې یو خور په خپله راولګي تا جایداد تقسیم کو او ورته دې ووایي چې دغه ستا ډېری دی دغه د ځمکه ده د شریعت کې ستا دغه ځمکه کېږي اخلي نه زه نه اخلم تا ته یې پرېږدم بیا صحیح ده. او چې ته لاړ شې عمرې لی بوځې ورته کې ورته خدای زاري او منتونه کې نو بې د حیا د وجې راولېږي او تا ته به ځمکه پرېږدي. دا ظلم دی. دا به نه کې. دغه ځمکه به د اوو ځمکو پورې چې کوم دی دا به تا ته په غاړې کې ورچولی شي او بیا یې ګرځوه په ورځې د محشر. ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې په سختو کې به راګیر وي په مشکلاتو کې په تورو تیارو کې به ظالم سړی چې کوم دی هغه راګیر وي. ابو موسی رضی الله تعالی عنه مبارک وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایو چې الله رب العزت ظالم له مهلت ورکي خو چې کله راګیر کې نو به یې پرېږدي نه. ظالم انسان له الله مهلت ورکي په دنیا کې. یو انسان دی بل سره ظلم کوي هغه مظلوم مجبور شي رب العالمین تزاری او منتونه کوي خدای دا انسان ته ولې نه راګیرې د دو مرد ولې زیات کړي رب العالمین ولا ټیم ور کړي چې دا خیر دی سبا له به توبه وباسي ستا ته به معافي وکړي دا حق به درته واپس کړي معافي به درنه وغواړي خو لیکن په دغه سرکشۍ کې دا لګیا وي وی بیا رسول الله مبارک دا آیت کریمه مبارک او فرمایو وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید. تا رب ګوره چې کله یو کلی والا باندې والا رانیسی نو بیا ګوره ستا د رب العالمین رانیول داسې نه دي. رب العالمین چې بیا راونیسي ګوره دغه رانیول ګوره بیا ډېر سختی او ډېر درد ونکوونکي چې بیا رب العالمین راونیسي. نو د چا سره به ظلم نه کې. رب العالمین یو قوم نه تباه کوي عذاب پې نه راولي تر هغې پورې چې کله په دغه خلکو کې ظلم ښکاره شي او د ظلم حدود هغه اکراز کی رب العالمین به تباه کی. معاذ رضی الله تعالی عنه مبارک وای چې زه حضور مبارک د یمن علاقې ته ولېږلم او یې ماته او فرمایل چې ته د داسې خلکو خواته ورتلونکې چې هغه اهل کتاب دي نو ته چې اول ورشي نو د ټولو نه مخکې دی ته د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې تلقین وکړه چې ایمان راوړي. وی که چېرې دی ایمان راوړ نو بیا ورته دا خبر ورکا چې رب العالمین په مسلمانانو باندې شپه ورځ کې 5 منځونه فرض کړي صرف ایمان راوړل منې دي بیا به د رب العالمین عبادت کې د شریعت په حدود باندې بچلېږي. وی که چېرې دا خبره ومنله نو بیا ولا دا خبر ورکا چې رب العالمین په مالدارو خلکو باندې زکات فرض کړي په مسلمانانو چې دا غي د مالدارو خلکو نه به اغستل کېږي او د هغه خلکو په غریبانانو باندې واپس تقسیمیږي. نو کدا خبره در سره اومنله چې او زکات ورکو نو بیا ته نه د زکات راټول کا زکات تر نه واخله کوم خلک چې د زکات حقدار وي تا ته به حقدار کې وګوره پام کوا چرته زیته درنه ونشي د خلکو هغه عمده مال کم مال چې د خلکو ته ګران وي هغه چرته د خلکو نه راوانه خلی کنینو ګره ظالم به در تخیریو کی او د ظالم د مظلوم به در تخیریو کی او د مظلوم د خیرو او د رب العالمین ترمنځ ګره هیڅ پرده نشته ډایرک قبلی پچا باندې ظلم کې زیته ور سره کې او او په در تدخلین اوته حضور مبارک فرمای چې ګره دغه اوف ګره ډایرک اسمان تخیجی د دې هیڅ پرده نشته د رب العالمین ترمنځ. حضور مبارک مونږ او تاسو لا ير راکې چې د مظلوم د خیرون خپل ځانونه او ساته او چرته ظلم او زیته در سره اونش. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل پس یو سړی باندې چې د خپل مسلمان ورور صحق وی کاغه د عزت سره متعلق وی او کاغه د نور خبرو سره متعلق وی نو وېد ته پکار دي چې په دنیا کې دغه خپل حق هغه د واپس کی او دغه ذمہواری نه خپل ځان بچ کی دغه ورځ نه مخ کې چې په د باندې راشي چې پاغه ورځ باندې به بیا نه چا سره دینار وي او نه به درهم وي نه به روپۍ وي او نه به اشرفۍ وي نو په دغه ورځ باندې بیا مظلوم ته په بدل کې څه ورکړی کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای وی کچره دغه انسان سره نیکی نیوي خود دغه ظلم په مقدار باندې به دغه انسان نیکی نه راواغستې شي او دغه مظلوم ته ورکړي شي.
او کنا چرته د سره نیکین نه وي نو هغه د مظلوم دغه ګناهونه برا واغستل شي او د دې ظالم د پتله کې باور واچول شي د په عملنامه کې باور واچول شي نو زه مونږه استاد د نیک اعمال ډیر دي کنه او خو پابندۍ سرم کو او خو په منکراتو کې لګیایو د حضور مبارک د هر خبره خلاف چلیګو د حضور مبارک د سنتو خلاف روان یو او به د خلکو سره زیتیم کو ظلم معاشره کې کو په ورځ د محشر به تصور کې تا سره سړي سړي خپل ګناهونه چې د سر نه تر خپو پورې په ګناهونو کې پټیو د سار نه تر ماخامه پورې ګناهونه کو او به چې د باندې د بل مسلمان یا د کافر دغه ګناهونه پتا باندې کې خودل شي دغه وزن سو پیچتول شي نو ظلم بنکه څنګه چې په دنیا کې د یو ملک روپۍ په بل ملک نه چلی دغه شان د په آخرت کې بیا نه جیدات شته ده نه مال شته ده نه عزت شته ده چې واپس ورکی ستا دغه نیک اعمال بچلیږي دغه کرنسی نیک اعمال دي که نیک اعمال وی خود بچ بشي او که نیک اعمال دینی بیا خود جهنم زید حضور مبارک د صحابه کرام په منځ کې تشریف فرما دي صحابه کرامو نه پوښتنه کوي وته فرمای چې تاسو غریب انسان پیژنئ چې غریب څوک دی صحابه کرام عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم غریب خو هغه څوک وي د چا سره چې دینار او درهم ني دغه انسان غریب دی په دنیا کې حضور مبارک وتا داغه تعریف کوي هغه وتا ښکارا کوي چې په حقیقت کې غریب څوک دی په پورز د محشر باندې به یو انسان راشي چې لوی لوی غرونه به د نیکانو جوړ شي وي او انسان چې هغه ته وګوري نو افسوس وو کی چې کاش دغه غرونه خو د نیکو اعمال زماوي او چې دا نیک اعمال اوس ما سره وینو سونه بخوا وی بل یو انسان براشي هغه به رب العالمین په حضور کې عرض وکړي چې اے الله دې انسان زما سره ظلم کړی دی په دنیا کې رب العالمین بو ته فرمای اے بنده سو ظلم در سره کړی دی وته بو وای الله دغه انسان زما عزت اغسته دی زما پسې ټټی کړی دي زما پورې خنداګانی کړی دي وی رب العالمین به داغه غنیکین راوالی نور څه خوبوینه چول ورکی دغه مطابق نیکین براوالی او دغه انسان ته به ورکی چې ورزا کومونز دی او زکات تا او روزه دا که هر یو نیک عمل دغه نه براواغستې وی بل سړی براش اے رب د زما حق هغه برباد کړی دی سی کړی دي الله دغه انسان زماز مکنی ولي وا زما سره زیته کړی دی دغه مطابق به د نیک اعمال راواغستې شي غلب ور کړی وی بل براشي بل دغه شانته وی د نیک اعمال به ختم شي د نیک اعمال نه صفا پات شو او تر اوسه پورې لا خلق را روان دی لوی قطار جوړ شوی اوس بسور کوي نیک اعمال کو خلاص شول وی بل انسان براشي الله د انسان خو نیک اعمال خلاص شول ما ته بوس په بدل کې سره کې ستا خونن یو عظیم الشان یو نا اشنا انصاف لګیدلې ده ما ته بسرا کې وی رب العالمین بو تو فرمای دغه انسان داتا سره چې ظلم شوی تا چې کوم ګناهونه دي دغه په مقدار د دنه براواغستلې شي هغه ظالم په چابړي کې بوروا چولې شي او ویلوی قطار به لګیدلې یو یو برازي او خپل هغه عذر هغه ظلم هغه به پیش کوي چې رب دغه انسان ما سره ظلم کړي وی یاد دغه انسان د نیکانو غرونه جوړ شي او یا به دغه انسان د ګناهونو غرونه جوړ شي جهنم ته وروا چولې شي رونو داغه ورځ سوچ او فکر پکار دی د دې د پاره چې پاغه ورځ باندې رب العالمین مونږ ته رڼا راکړي رب العالمین به د خپل د عرش تصویر لاندې ودري د رسول الله مبارک شفاعت منصیب شي عمل نامه په خلاص باندې رب العالمین راکړي داغه د پاره دنیا چې دا پټه ده د آخرت ته پاره دنیا پټه سچ دی پکې او کرل هغه بریب کو دنیا کې د نیک اعمال کول خدای جزا به ملاوي کی او کنه بد اعمال دی کول نه دغه سزا به درته ملاوي رب العالمین دې مونږ او تاسو ته په خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی سکه مې به شیخ خطا غلطی په کې زمانه شوی رب العالمین دې ما ته معافیو کی یا رب اسلام غالب کړي کفر او کفری طاقتونه مغلوب کی مجاهدین د اسلام را بچ په هر مقامی ته سر بالا او سر بلند کی رب بیماران د اهل اسلام چې څومره وي توله شفاء کامله عاجله نصیب او فرمای د خپل خلو لاړې دارو کې د خپل عبادت او د خپل ریاضت ته پاره ول روغ صحت او ډیر عمر ویر کې رب چا چې څه مشکلات دي توله مشکلات حل کې د خپل خزانونه رب چا چې څه غذر یا غذر ولا ختم کې وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.